د قرآن کریم د ترجمې دیارلسم درس سورة البقره څلوېښتم آیات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل. يا بني اي أولادنو إسرائيل د يعقوب عليه السلام. اذکروا یاد کړئ تاسو نعمتي نعمت زما التي هاغا نعمت انعمتو چې کړی دی ما علیکم پتاسو باندې وأوفوا او پورا کړئ تاسو بعهدی زما سره کړی وعده، یعنی چې پیروي او ایمان راوړل په محمد صلی الله علیه وسلم دی. تاسو په نبی علیه السلام ایمان راوړئ نو اوفی پورا بکړم زه بعهدکم ستاسو سره کړی وعده، یعنی چې د همیشه د پاره جنت ته داخلیدل دی. و ایایا او خاص زمانه فرهبون وویریږئ. و ایایا او خاص زمانه فرهبون ویریږئ. اسرائیل د یعقوب علیه السلام لقب دی چې معنای د الله تعالی بنده یعنی عبدالله ده. یعقوب علیه السلام د اسحاق علیه السلام زوی او د ابراهیم علیه السلام لمسی دی. اولادی ته بنی اسرائیل وایی. 4,000 پیغمبران او 3 مشهور کتابونه یعنی زبور، تورات او انجیل په همدوی کې تیر شوي دي. په تورات کې الله تعالی امر کړی وو چې تاسو د تورات په احکامو ټینګ اوسئ او په هر نبی علیه السلام چې درویلیږم ایمان راوړئ او ملګرتیا یې وکړئ. په خاص ډول په نبی علیه السلام باندې د ایمان راوړلو او د هغه صلی الله علیه وسلم د صفتونو او راتلو په باره کې ورته ویل شوي وو. بنی اسرائیلو دا ټولې خبرې منلې وې مګر په خپلو وعدو ونه درېدل. په رشوتونو باندې مسلې بدلولې، حق به یې پټولو او کله یې چې خپل ریاست قایم که نو د انبیاء علیه السلام د اطاعت څخه هم سرکشي شروع کړه. حتی د ځینو په وژلو یې هم لاس پورې کړو. د تورات په هر ځای کې چې د محمد صلی الله علیه وسلم صفتونه وو هغه یې بدل کړل. الله تعالی فرمای و آمینو او ایمان راوړئ تاسو بما په هغه یعنی په هغه قرآن انزلتو چې نازل کړی دی ما مصدقا چې تصدیق کوي یعنی تصدیق کوونکی دی لما د هغه کتاب یعنی تورات
معکم چې ستاسو سره دی ولا تکونو او مکیږئ تاسو اولا لومړني یعنی اولنی کافرن نمنون کی یعنی منکر به پدی قرآن کریم باندی به پدی یعنی قرآن کریم باندی ولا تشترو او ما اخلی تاسو بی آیاتی زما په آیاتونو ثمنن قیمت قلیلا لگ و ایایا او خاص زمانا فتقون وویریږئ تاسو په تورات کې لیکلی و چې هغه پیغمبر چې د تورات تصدیق وکړي هغه ریښتینی دی نو تاسو یې ومنئ او ملګرتیا یې وکړئ دا حکم د قیامت پورې دی چې کتابیانو یعنی یهودو او نصاراو په قرآن او نبی علیه السلام باندې ایمان راوړئ ځکه چې دا هماغه پیغمبر دی چې ستاسو د تورات او انجیل تصدیق کوي او تاسو ښه پوهیږئ چې محمد صلی الله علیه وسلم په حقه پیغمبر دی خو د دنیا د عزت او دولت لپاره خپل دروغ او باطل خبرې په تورات کې لیکي او د الله تعالی د حق خبرو سره یې ګډوي تر څو چې حقیقت پټ کړئ ولا تکونو اول کافر به د ټولو نه لومړی تاسو د قرآن نه انکار مکوئ یعنی ستاسو نه چې وروسته څومره خلک د قیامت پورې ستاسو پیروي او کفر کوي د هغوی ټولو ګناه او وبال به ستاسو په غاړه وي ځکه چې د دوی دپاره به لومړي خلک تاسو یې چې کفر او انکار به مو کړی وي او هغوی به ستاسو پیروي کړې وي ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا یعنی د الله تعالی د آیاتونو د بدلولو په مقابل کې د ټولې دنیا دولت هم لږ دی نو د دنیا د عزت دولت او شهرت لپاره باید څوک د الله تعالی د آیاتونو غلط تفسیر ونه کړي لکه په اوس زمانه کې چې ځینې خلک د قرآن د آیاتونو غلط تفسیر کوي او د قرآن نه د داروین د نظریې یا تیوري ثابتول غواړي الله تعالی فرمایي ولا تلبسو او مګډوي تاسو الحق حق یعنی د الله تعالی حق خبري بالباطل د باطل سره یعنی د خپل دروغ خبرو سره یې مګډوي وتکتمو او مپټوي الحق حق یعنی د محمد صلی الله علیه وسلم صفتونه په تورات کې مپټوي وانتم حال دا چې تاسو تعلمون پوهیږئ تاسو په دې پوهیږئ چې حق د باطل سره ګډوي او حق پټوي ښه پوهیږئ واقیمو او ادا کوي تاسو الصلاة لمنز وآتو او ورکوي تاسو الزکاة زکات ورکعو
او رکوع کوي تاسو او رکوع کوي تاسو مع سرا الراكعين د رکوع کوونکو یعنی په جماعت سره. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين.